قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې یوه ښځه چې کونډه شي نو هغه بیا خپل شوق خپل ضروریات څنګه پوره کوي. دا ویډیو ډېره زیاته ضروري ده. په دې ویډیو کې به تاسو ډېر نوي معلومات وګورئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې کله یو انسان یا د یو ښځې خاوند مړ شي نو هغه بیا څومره د مشکلاتو څومره د سختو سره وخت تېروي، او بیا په دې کې ځینې ښځې داسې هم وي چې هغوی یا یو یا دوه بچي وي نو د هغوی بیا ډېر زیات مشکلات زیاتیږي، ځکه چې یو خو د هغوی د شهوت مسله وي، دویم ورسره د هغوی د غریبۍ مسله هم وي. زموږ ستاسو په ټولنه کې غریبي ډېره زیاته ده، نو په دې وجه باندې اکثره ښځې بیا خیر ته راوځي. نن تاسو سره یو داسې ویډیو، یو داسې واقعه شریکوم، یو داسې معلومات شریکوم چې کونډه ښځه په کومه طریقه باندې د خپل ځان ضروریات یا شهوات پوره کوي. قدرمنو، یوه ښځه چې کله کونډه شي نو هغه خیر خیرات غواړي. د خیر خیرات دپاره چې هغه کله بازار ته راوځي نو موږ تاسو به هم دا لیدلي وي چې زیات خلک هغوی ته پیسې نه ورکوي، او کوم خلک چې ورته پیسې هم ورکوي نو هغوی ترېنه د یو ډیمانډ غوښتنه کوي یا سوچ کوي چې دا جینۍ ورسره داسې کار وکړي، یا د هغوی نه د نمبر اخیستلو کوشش هم کوي. په دې دوران کې که دغه جینۍ ورسره خبره ومني خو ښه ده، که ویې نه مني نو بیا ورته هېڅوک یو روپۍ هم نه ورکوي. نو قدرمنو دوستانو، په دې دوران کې داسې هم شوي دي چې داسې ښځې د غلط کار دپاره مجبوره شوي دي، استعمال شوي دي، ځکه چې د اکثره ښځو نه موږ دا اورېدلي دي چې هغوی وایي زموږ چې خاوند مړ شو نو په کور کې هم ډېره زیاته غریبي وه، او د پلار کور مې هم غریب و، او د سخر کورنۍ هم دوی نشوې ساتلی. نو د ډېرې مجبورۍ نه یې داسې قدم اوچت کړی دی چې هغوی د پیسو ګټلو دپاره دغه لارې اختیار کړي دي. خو تاسو ته معلومه ده چې کومه ښځه ځوانه وي، یعنې یو یا دوه بچي وي، هغوی ته پکار دي چې بیا دویم واده وکړي، ځکه دویم واده ضروري دی چې د داسې غلطو کارونو نه، ناروا کارونو نه پرې ښځه رامنې شي او د داسې ناروا کارونو مخنیوی ورسره وشي. کومه جینۍ یا کومه ښځه چې دویم واده کول غواړي نو د خاوند لومړی ښځې ته هم پکار دی چې هغه هر څه برداشت کړي، ځکه چې زموږ په ټولنه کې داسې مشکلات، داسې غریبۍ ډېرې زیاتې دي او د ښځو تعداد هم زیات دی. نو که هر سړی داسې یو نیک کار وکړي، د الله د رضا دپاره غریبو ښځو سره واده وکړي، د هغوی ضروریات پوره کړي، نو دا کومه بده خبره نه ده. امید لرم چې ستاسو به زما دا معلومات او دا ویډیو خوښه شوي وي. ما غوښتل چې دا ویډیو او دا معلومات تاسو سره د یو سبق په طور باندې شریک کړم، ځکه چې داسې مشکلات زموږ په ټولنه کې نن سبا ډېر زیات شوي دي. تاسو را سره هم خپل نظر شریک کړئ. په آینده کې له نورو تازه معلوماتو او ویډیوګانو لپاره زموږ